أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. او کوم خلکو چې يهوديت غوړه کړ پر هغه باندې مونږ ټول نوکان والا جناور حرام کړیو او د غویانو او پسونو وازده هم لغه نه پرته چې د هغو په پختیو یا د هغو په کلمو یا په هډوکو پورې نه خېتی وي دا مونږ د هغو د سرغړونې سزا هغوی ته ورکړې او دا چې مونږ وایو بيخي رښتیا وایو. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. اوس که هغوی تا دروغجن ګڼي نو ورته ووایه چې ستاسې د رب د رحمت لمن ارته ده او له ګناهکارانو څخه د هغه د عذاب مخه ګرځول کېدای نشي. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. دا مشرکان بستاسې د دې خبرو په ځواب کې ارومرو وایي چې الله غوښتلی نو به موږ مشرکان شوي وو او نو به زموږ پلار نیکه او نو به موږ کوم شی حرام ګڼلی. د همدغه راز خبرو په جوړولو له دوی نه مخکې خلکو هم حق ته د دروغو نسبتونه کړي وو تر دې پورې چې په پای کې زموږ د عذاب خوند وڅاکه. دوی ته ووایه آیا له تاسې سره څه علم شته چې هغه موږ ته وړاندې کړی شي؟ تاسې خو صرف په ګمان روان یاست او ځانګړې انګېرنې کوئ. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. بیا ووایه ستاسې د دې سند په مقابل کې حقیقت ته رسېدلی سند خو له الله سره دی. بېشکه که الله غوښتي وای نو تاسې ټولو ته به یې لارښوونه کړې وه. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. دوی ته ووایه چې خپل هغه شاهدان راولئ چې د دې خبرې شاهدي ووایي چې الله دا شیان حرام کړي. نو که هغوی شاهدي ووایي نو ته له هغو سره شاهدي مه ووایه او هېڅکله د هغو خلکو په غوښتنو پسې مه ځه چې هغوی زموږ آیاتونو ته د دروغو نسبتونه کړي دي او له آخرت نه منکران دي او نور له خپل رب سره شریکوي. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ای محمد دوی ته ووایه چې راشئ زه تاسې ته اورم چې ستاسې رب پر تاسې باندې څه بندیزونه لګولي دي. دا چې له هغه سره څوک مه شریکوئ. له مور او پلار سره ښه چار چلند وکړئ. خپل اولاد د مفلسۍ له ویرې مه وژنئ. موږ تاسې ته هم روزي درکوو او هغو ته به هم ورکړو. او فواحشو یعنې کبیره ګناهونو ته مه ورنږدې کېږئ. او هغه نفس چې الله هغه محترم ګرځولی دی مه وژنئ مګر په حق سره.
دا خبرې دي چې د دې لارښودنه هغه تاسو ته کړې ده تاسو باید له پوهې او ادراک نه کار واخلئ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون او دا چې د یتیم مال ته منځدې کیږي مګر په داسې توګه چې ډیره غوره وي تر دې پورې چې هغه د خپل رشد سن او عمر ته ورسیږي او په ټول او پیمانه کې پوره انصاف وکړي مونږ په هر چا باندې د مسؤلیت همغومره پیټه کړو څومره چې د هغه په واس کې وي او کله چې خبره کوي په عدالت سره وکړي که معامله د خپلوان هم وي او له الله سره تعهد پوره کړي د دې خبرو خوونه تاسو ته الله کړی ده په کار ده چې تاسو نصيحت ومنئ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون دغه راز د هغه لارښوونه دا ده چې همدا زما سمه لار ده نو تاسو په هم دې باندې لاړ شئ او په نورو لارو باندې مزي چې هغه به تاسو له هغې لارې واړوي تیت پرک به مو کړي دا د هغه هدایت چې تاسو رب درکړی دی په کار ده چې تاسو له انحراف څخه ځان وژغورئ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون بیا موږ موسی ته کتاب ورکړی چې پر ښه چلند غوره کوونکی انسان باندې د نعمت بشپړول او د هر ضروري شي تفصیل او له سره تر پایه هدایت او رحمت او د دې لپاره بنی اسرائیل ته ورکړی شوی و چې خای خلک له خپل پروردګار سره په یو ځای کېدو ایمان راوړي وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون او په همدې ډول موږ دا کتاب نازل کړی دی له برکته یو ډک کتاب نو تاسو د دې پیروي وکړئ او د تقوا کړنچاره غوره کړئ لرې نه ده چې پر تاسو رحم وشي أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين ترڅو چې دا ونه وایي چې کتاب له موږ نه پخوا دوه ډلو یعنی یهود او نصارا ته نازل شوی او موږ له هغو له لوستلو بې خبره وو صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی